سلامونه مو هرکلی کوم د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ همدا اوس د ګونګړي تڼۍ کېکاږئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په امریکا کې د غوا سوټو یعنې خوشاییو څخه جوړ شوی کیک بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شو. په امریکا کې په مختلفو سټورونو کې د غوا سوټو یعنې خوشاییو څخه جوړ شوی هندي کیک د خرڅلاو لپاره وړاندې شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د دې خبر خپرېدو سره سم کاروونکو بېلابېلې ناندرۍ او تبصرې کړي دي او دغه یو حیرانوونکی خبر ګڼلی دی. د هند یو خبریال د امریکا د نیو جرسي ښار سټور څخه یو عکس پر ټویټر خپور کړی چې پکې د غوا یعنې د غوا سوټو یا خوشاییو څخه جوړ شوی کیک د خرڅلاو لپاره بازار ته وړاندې شوی دی چې د دغه کیک بیه 2.99 امریکایي ډالر ښودل شوې ده. لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي په یو پاکټ کې لس ټوټې ښودل شوي او ویل شوي چې دا هندی محصول دی او په اصل کې دغه کیک د خوراک لپاره نه بلکې د مذهبي هدف لپاره خرڅېږي. د هندوستان زیاته برخه اوسېدونکي د خپل مذهب له پلوه غوا مقدسه بولي او عبادت یې کوي. په دې لړ کې یې هند کې پر مسلمانانو د غوا غوښه خوړل هم بند کړي او سخته جرمانه یې پرې لګولې ده. خو بل خوا د غوا تشو او ډکو بولو ته تقدس ورکول کېږي، یعنې په نړۍ کې تر دوی نور جاهل خلک نشته، یوازیني بدبخته خلک دي.